په سحر وخت کې له خپلې ښځې سره د کوروالي کولو مهمې فایدې او ګټې. سحر وختي له خپلې ښځې سره کوروالی کول کومې ګټې او فایدې لري؟ ملګرو، دا ویډیو یوازې د واده شوو خلکو لپاره ده. په دې ویډیو کې مو ډیر مهم او اړین معلومات راټول کړي دي. که غواړئ چې تاسو یې هم په اړه پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ، او که زموږ په چینل نوي یاستئ نو پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. سحر وختي د کوروالي کولو 4 زبردسته فایدې. د کوروالي لپاره تر ټولو مثبت او ګټور وخت د سحر صبح صادق نه شروع تر سحر اذانه پورې دی. په دې وخت کې له خپلې ښځې سره د کوروالي کولو ډېرې فایدې لري. اول، سحر وختي د کوروالي کولو یوه غټه فایده دا ده چې په یو وار یو سړی کولی سي له خپلې ښځې سره 2 نه تر 4 ځلې کوروالی وکړي. ځکه چې په دې وخت کې د انسان معده خالي وي، نو یو سړی کولی شي چې په پوره قوت او طاقت سره ښه په آرامه او په مزه کوروالی وکړي. سحر وختي له ښځې سره د کوروالي کولو دویمه فایده دا ده چې په دې وخت کې له ښځې سره کوروالی کول ښځه ډیر زر حمل اخلي، یعنی د بچي راوړلو چانس ډیریږي. همداسې سحر وختي له ښځې سره د کوروالی کولو دریمه فایده دا ده چې انسان ټوله شپه خوب او آرام کړی وي، نو سحر وختي کې د انسان جسم بالکل ریلاکس او فریش وي. همداسې دماغ یې بالکل تر او تازه وي، هیڅ بوج او ستړیا نه احساسوي. او ښځې ته هم په همدې وخت کې کوروالی کول ډیر زیات خوند او مزه ورکوي. درنو دوستانو، دا یو لنډ معلومات چې سحر وختي له خپلې میرمنې سره د کوروالي په اړه وو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.